د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ لوړپوړی طالب پلاوی په رسمي سفر ترکمنستان ته رسېدلی. طالبانو خبر ورکړی چې د عباس ستانکزي په مشرۍ یو لوړپوړی طالب پلاوی تېره ورځ د ترکمنستان هیواد په رسمي بلنه پلازمینې عشقاباد ته رسېدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالب پلاوي غړو نن د ترکمنستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر له مرستیال سره لیدلي دي. ډاکټر محمد نعیم زیاته کړې چې په دې ناسته کې دواړو لوریو د اړونده سیاسي، اقتصادي او په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. باید وویل شي چې طالب پلاوی داسې مهال ترکمنستان ته رسمي سفر کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د افغانستان په ډیرو برخو ولکه کړې چې ځینې سرحدي سیمې او مهم تجارتي بندرونه هم پکې شامل دي چې ترکمنستان سره پر پوله د هرات ولایت پر آباد سنگي ولسوالۍ کې د تورغونډۍ مهم تجارتي بندر هم پکې راځي.